دوستانو نن غواړم تاسو ته وښیم چې څنګه موږ کولی شو یو جیمیل اکاونټ ځان دپاره کریټ کړو یا جوړ کړو چې په آینده کې که څوک موږ ته ایمیلونه کوي که چېرته موږ ته څوک غواړي چې څه شی ولیږي د ایمیل له طریقه څنګه کولی شو چې دلته ولیږي. هغه اوله برخه دا دی چې باید اول هغې دپاره شرط یې دا دی چې باید ته ایمیل ولري. هغې د خاطره موږ کولی شو چې لاړ شو دلته جیمیل ته، کولی شو چې مثال دلته ټایپ وکړو gmail.com کریټ اکاونټ خپله چې هغه کمپیوټر کې تاسو ټایپ وکړئ نو دا خپله درته راځي gmail.com کریټ اکاونټ. دا شکل چې مثال راځي دلته مختلفې صفحې یا مختلف لینکونه تاسو لپاره خلاصېږي چې هر یو باندې تاسو کولی شئ چې دغه وکړئ. زه په اسانه طریقه دلته کوم، دلته زما مخکې نه دغه لرم که چېرته ګوګل کې تاسو غواړئ چې داخل شئ او یا ګوګل اکاونټ ته دننه شئ او دلته ایمیل ولیکئ او بېرته نیکسټ به ووایئ او تاسو لپاره پاسورډ راځي هغه به ورکوي. زه اوس مثال وایم چې زه نه لرم ایمیل، زه غواړم چې نوی جوړ کړم. هغې د خاطره چې شی وکړو دلته کریټ اکاونټ. دلته myself for personal use, for my child, for work and or my business. ته غواړې چې خپله شخصي ځان دپاره جوړوې نو دغه کلیک کړه، که چېرته ماشوم دپاره جوړوې نو دغه، او که چېرته د بزنس یا مثال د کار دپاره جوړوې نو دغه به کلیک کړې. زه غواړم چې خپل شخصي ځان دپاره for myself. دلته به خپل فرست نیم کې به خپل نوم ولیکئ چې هر څه غواړئ چې تاسو ولیکئ هغه ستاسو خوښه. زه ولیکم چې مثال صدام حسن، لاست نیم یعنې تخلص هم څه شی دی ولیکم افغان. دلته یوزر نیم کې چې خپله مثال ته په خپله ایمیل ټاکې چې سره هم ایمیل ستا جوړ شي، او که چېرته نه مثال زه غواړم چې په خپله زه مثال لیکم چې صدام ډاټ افغان ولیکم 2022. که چېرته په دې نوم باندې بل موجود دلته ما مثال د یوزر نیم is taken try another one. مثال ته کولی شي چې خپله دلته درته راځي ګورې صدام حسن افغان یا افغان صدام حسن یا صدام افغان 837 هر یو چې په دې همدغه درې مثال وایي اویلیبل دي. تاسو کولی شئ یو پکې وټاکئ. زه دغه غواړم چې وټاکم، دا مې چې وټاکه دلته پاسورډ درنه غواړي چې هر څه پاسورډ ته ورکوې. زه مثال دغه پاسپورټ ورته ورکوم. پاسپورټ کې دوستانو ضروري ده چې مثال کپیټلایز لیټر او نمبر دا ټول شیان باید موجود وي تر څو چې دا مثال هلته بیا به پرېږدي چې نیکسټ وایي. دا هلته وشو که شو پاسپورټ کوئ چې غواړئ چې پاسپورټ دې وګورئ چې دواړه صحیح دي دا به کلیک، او که چېرته وایي چې نه صحیح دی دا نیکسټ ووایئ. نیکسټ چې دې ووهو هغې نه وروسته دلته نمبر د تلیفون غواړي. ته نمبر د تلیفون که همدغه ساعت ورکوې مثال دغه نمبر د تلیفون به دلته ورکوې، او دلته چې راځي ریکوري ایمیل غواړي چې مثال که چېرته نمبر ورکوې ریکوري ایمیل دپاره، او که چېرته ایمیل ورکوې دا هغه دپاره دی چې مثال که په آینده کې ستا پاسپورټ یا ستا د ایمیل نه مثال هغه ایمیل درنه هېرېږي یا پاسپورټ درنه هېرېږي په دا ریکوري ایمیل دپاره ته بېرته هغه کولی شې چې ځان ته پیدا کړې. او دلته ډیټ اف برډ مثال که زه وایم چې زه مارچ کې پیدا شوم ستا هغه تولد کال یې ستا خپله به تاریخ ورکوې مثال 12مه میاشت او دلته ورکوم چې مثال 2001 په دا شکل باندې. دلته شکل جنډر میل په دا شکل چې همدغه کې تاسو دا چې نیکسټ ووهئ دا دی جیمیل څه شو جوړ شو. آی اګري چې وایي دغه د خپل همغه ستا هغه کوم اکاونټ چې تا جوړ کړی دی هغه مثال ستا کلاو شو ستا په همغه اکاونټ کې دا صفحه درته خلاص شو. دغلته چې کله صفحه دې ورکه شوه یا مثال پوه شو چې مثال زما اکاونټ مې جوړ کړي یا ایمیل مې جوړ کړي چېرته لاړې ته بېرته به لاړ شي google.com. دلته چې لاړلې کولی شي چې دا ووایي جیمیل. زما مخکې د مخکې نه مثال د هغه ایمیل مې خلاص دی. دلته به تاسو ولیکئ دا مې چې کلیک کړه دلته لاندې کولی شئ چې
خپل هغه ایمیل مثال تاسو دغه کې زه اوس دا صفحه دې خواته راکاږم دلته وګوره دوستانو هغه مخکې هغه ایمیل چې زما جوړ شوی دی دا وګوره صدام حسن افغان دلته تیار جوړ شوی دی دغه باندې چې کلیک کې چې کله د کلیک دا د ډایرکټ ستا ایمیل خلاص شو پاسورډ ته هم ضرورت نشته ځکه چې مخکې د مخکې رما کمپیوټر کې ته استفاده کوي دا د ګوره انباکس دی شو دا سند دی شو دا ډراپ چې مثال کوم یو چې ثبتېږي دې د خاطره مثال دا هلته کولی شي ګوره دا ټول هغه دغه دی چې سپم دی ټرش دی هغه دی دغه پرایمري دی که چېرته د سوشل میډیا څخه چې شی تاسو دپاره راځي دغلته راځي هغه میسیجونه او که چېرته خپله ایمیل راځي څوک درته دغه د ګوګل کمیونټي درته مخکې نه میسیج هم درته لېږلی چې لیټس ګیټ سټارټډ د دې نه وروسته ته خپل سیټینګ جوړولی شي چې مثال خپل پروفایل پکچر ته عکس ورکړې مثال خپله د نور شیان ترتیب و تنظیم کړي که چېرته بیا ګوګل کې غواړئ چې خپل پاسپورت دی چینج کړئ غواړئ چې مثال ډیټ اف برث دی غلطي ډیټ اف برث چینج کړئ په هغه شکل کولی شي دلته بیا خپل تنظیمات ورکړئ بس جوړ ژوندي اوسئ دوستانو که چېرته تاسو نور همداسې ویډیوګانې ګورئ نو دا دوستانو سره شریک کړئ او خپله کمنټ ولیکئ په کوم برخه کې تاسو غواړئ چې ټریننګ حاصل کړئ په هماغه برخه کې موږ درته ویډیوګانې جوړو او تاسو وګورئ